وی رکشی خوایم ورکتا چه ورکی دے قوم تمادر توی نے جنازی کیگی نے نکاؤنا کیگی نے خدای بخی دا پا قبر کے دا سپوغ اندے غاپی غاپی پسم پا خدای دے چا دا سپوغ اپایم خلقو آوری دلے دا دلتا پا یو قبر جماعت جوڑ دے آگے کی ملا نٹنگی یو ملا پا کے زمان مرگرے و ما ورطیل چالکا تا خزے کے امام یو ولی کرا لی مولانا سے طول اشپا دے قبر نا دا سپی غپا روزی خوف تا میں نپری زان میں دیر تین کو پہ قرآن میں مویلو وہ طول اشپا پا دے قبر کے غاپی دوی دا سپوغن دے پا قبر کے غاپی آگا خلق مالی دلی دی چی چا دی پا قبولوں کی لی دلی دی آگا دیرے در تا اس خیم چی کمی دیرے ما تا خود دلی دی چی پا دیا دیرہ کے دس مڑے نشتا چی تے گو رہا اوڑا دے خوشحال شی ہم زمونگا دیری مال سنگا دی ویل طول پا قبرونو کے ناستی و وقتی غسی گی لگیا دی ستاسو با پا قبرونو کے دا حالی دا خاریانو کار مکوی چی جمعرات دا دن نا ایک 4 ملوانے آو دا خاریانو کی چی مڑے اوشی خار کے دننا او ملا یو سلور ملوانے راغلے دی مون قربان دی ختم دی سلور ملوانے او چی ما تا ملوانے ہوئے ستا دا غمڑی پپ سلور ملوانے راغلے دی ملوانے ورشی با ختم ورطا ہوتی پا دی خط بخلے کی گئی لسا پلمانے ہوئے بل 13 جمعہ ماتا ستا دا اختر متعلق عرض کرے ہو اختر فیصلہ ہوشوا پا 1 تاریخ با اختری دا نہ پورز پا سعودی عرب کی پرون ما مکہ معظمے سرا خبر ہو کے التا د اتوار پورز عرفہ دا او د پیر پورز اختر دے او دلتا د پیر پورز عرفہ دا او د نہ پورز اختر دے او د روٹ اخلاص و اعلان د چهارشنبه د ورځې کړي خیال امراغه جی بہرحال د مزید تپوسونو ضرورت نشتا پرون متفقت اور ټول علماء فیصلہ وکړه چې په 1 تاریخ د نه پورز با اختر وی پاتشوا قربانی سرمنی وغیرہ دیکھ یو ضروری خبر واوري د قربانه سرمن چې دا غد غریب حق ده قصاب لبه په اجرت کې نه ورکه کده قصاب له په اجرت کې د قربانه سرمن ورکنو قربانی به دینه کیږي سرمنی با غریب لورکه کده جمعتونو امامانم غریبان وی او داغي ټول کال بل ذریعہ معاش نیم دے سرمنو سرسایو تناستی نو بیا به امام لورکه که امام مالدار او غړو سربو نو بیا به نه ورکه بیا به خوار غریب مورمړه پلارمړه ورته ګور اوس د جمعې مستر روانم یو خزو ډله په مخرال پنا په خدای فنا لکت پداسي ملک فنا لکت پداسي ملک شي چې دا مونږ پکې اوسې دا هم دا هغه دلګانو خزې دي چې مونږه جنازې کو او د دې پلشتو نکاح هم مونږه تړلې اما تا مرګره را روانو راته د سر رواني دي لکه کور کې چې رواني نو خبره ده چې القا تاسو څه پیژنې هغه د غرونه یې چې من رب وکړي په قبر کې تاسو کوی رب څه کوي او قبر وټای بني وګه ما تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې په دې ملک یو قانون دام دی چې کوم سره د ملک خلافي نو هغه ته غدار ویل شي هغه باندې د غدارۍ الزام ولګي او بیا په باقاعده په عدالت کې کیس چلیږي ملک کا عبارت د ځمکې نه د پاکستان نو دا خو زمونږ ملک دی مونږ پکې پیدا یو مونږ پکې لوی شوي یو مونږ به پکې خخیږو او که ملک عبارت د دې حکومت نه او دغه نرخزیانو نه چې دا دې وخت کې اقتدار په لاس کې دی نو زه خو یو کروڑ زر غدار مو دا لعنتیانو منلو ته په هیڅ قیمت تیار نه سو پورې چې د ملک د ځمکې تعلق دی نه خو زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی دا راغلیا خلق دی کوڅه ډب په مونږ حکومت کوي لګیا دي ضیاءالحق د کم ځای کم ځای نه راغلی او پتا یې 10 کاله حکومت وکړو دا ستا د صوبې گورنر د کم ځای دی پتا یې 10 کاله گورنري وکړه نو ملک عبارت د ځمکې نه نه خو مونږ خو زمونږ وطن دی او که ملک عبارت د دغه موجوده قوم نه یو د دې خلقو نه د دې خزو د نرو نه یو د دې موجوده قوم نه زه خو یو کروڑ ځل غدار یم قسم په خدای دې که د دې قوم مې نه نکاح تړل خوښ چې مردار شي والله که جنازه کول زما اړه مني ته پوه شوې دا ټول د سپي په مرګ مرداریږي د چا ښځې او لوڼه چې بربنډې ګرځي
بیمواره ګډي وي او هغه مردار شي داغه جنازه چې د سړي زوی ځان ته وي به دړه نه وکړي غړم نه من انعمت علیهم تاسو یا مونږ انعمت علیهم دا سړیو چې جنتونه نه غواړم هوري غلمانان نه غواړم په خدای مینم خدای غواړم کراتزان خی مسلمانېږم کینی نه کېږم امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو چې وایا ورته چې ته مسلمان شنو تا ته به خدای ځان خی ورته وي چې وی جی پته شو انعام کار نه کیږي لیکلی راکا امام فخر الدین رازی ته وی لیکلی راکا یا الله بیا سوکم وی بیا را ته پزړه کې القا وشو چې لیکلی ورکا امام فخر الدین رازی لیکلی ورکړه چې ته مسلمان شنو تا ته به خدای ځان خی بدای ورکړه هغه وی چې لا اله الا الله محمد رسول ما خام هغه سړی مړ شو د ورځې دا کار شو ما خام مړ شو چې مړ شو امام فخر الدین رازی ټول شپه په جړا تیر کړه چې یا الله تا ما ته پزړه کې القا وکړه ما لیکلی ورکړه ا شیخ واقع نشه په دنیا کې دا بس کی امام فخر الدین رازی قسم خوري چې اخر شپه کې مسترګې پټې شو نو دا سړی می خوب کې ولیدو چې په یو تخت ناشته یو عظیم باغ ما چې ولیدو نو ما وی چې فوی دا خو هغه سړی دی چې ما ورسره وعده کړی و ورته وی چې حضرت خپکیګه ما راشه و ما ورته وی چې وعده خلاف شم در سره و هغه راته وی چې وعده خلاف نه د کوم شي وعده دي چې را سره کړی و په مغه شي خدای خوشحال کړم ما ته خدای ځان وخوځو تاسو خیال با انعمت علیهم دا خلق چې الله سره رابطه او تعلق داسي وي چې جنتونه په قرباني نن په الله باندې مونږ یو خزه نشو قربانوله کما خزه چې ستانه منی او د ګډه غوندې بار ګرځي یو دوا درې لایقه وبکې داسې سو نن یو خزه چې څوک په خدای او د خدای په قانون نشي قربانوله هغه دلبم په جنازو خلاصيږي او نه لازمه چې سورب مړې مونږ ورپسې درې سپارې مو وای ختم لمرو غواړي او صاحب درې سپارې یو ځل زمدا سي ختم کې پښېم ډېر غټ مړې شوی مالا ما غسړي درې سپارې راکړه ما درې سپارې چرته ویلې شو خو یو رکو مې پکې ویل او کې مې چې سپارې طالبانو خلاص کړې ماته دې دا تاسو څنګه چل مال پورا شوه ویل نه چې کڅ کمې چې نور ته مال پورا شو کنه بس غلې شو دې یاري چې ختم شو روټه موټه خوړې شو چې بار وته مال خدای دې کور روان کچ وران دا سړی و څنګه چې تور پسې درې سپارې بخې چې کمې څوک نه وي په 15 روپیا په 3 روپیا باندې درې سپارې په ما وې مړی پسې را باندې بخې زستا د مور ډولای لاندې راغله مچې ز درې سپارې ستا مړی پسې بخم ازما مړو څخره تلاش وړې دي چې باغی پسې نه بخم دا ټول د نفس یو دوکه ده چې مونږ پکې پراتی ایمانی درته د نفس دوکه تاسو ټول په دې دوکه کې پراتی چې دا طالبان راشي او جوړ ختمو کې بر شو چې د جنت توتی شو جنت توتی نه د جهنم توتیان دي جهنم قرآن وګورئ تاسو الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس ان يتركوا خلق دا ګمان کوي چې دوی به خدای پریدي صرف په دې کې چې مسلمان ما ایمان راوړی دی په دې کې به تا خدای پری دا امام فخر الدین رازی دی دا اختر رضوا اختر خلق راله چې حضرت بادشاہ میدګه تلاړو د مانځه ټیم دی دا ورته زنزم ولی نظم زه دې قوم لاړو منځ ور کوم نه وی بادشاہ تللی دی وی د بادشاہ پلار چې تللی نظم زمون په صوبه سرحد کې یا په لاهور کې یا کراچۍ کې چې په کوم اورس سرکاري اعلان د اختر نه شوه نو په سرکاري جماعتونو کې سرکاري خطیبان د اختر منظم نه ور کوي ولی گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب اب منزل راځي نه اعلی بزمخ کې منځ ور کوم دا تاسو ملک دی دا تاسو وطن دی بیګا چا میاش لیدلی اسمان ته مکتلین دي کنه و ظالمانو چرته خو لګه قلم وکړي هم زمون دې سپېګمو ته بګوري بیا چې مونږ یو فیصله وکړو بیا را پورې لکایم تړي
نن بیگالا دا ټول جماعت واوري بیگالا کوشش وکړي پرون سار ښکارا شوی نه دا میاشت که بیگا چالی دلی یا نن بیگالا ما ته به فورا اطلاع کوي کینی بیا د جماعت کې نظر مونږ نه درکو لري کیږي ٹھیک شو نن بیگالا تاسو د دې کلو خلک به ټول دا مهرباني کوي چې ګورئ بیا ما ته به اطلاع کوي بیا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه وزه مونږ نه ورکو ولی وزه به الا د اختر مونږ کولو ته زما چې زه په کومه ټانګه کې زم بادشاہ راولی دا غټانګې نه اسپه لري کوي او هغه بانسونه به بادشاہ نیولی او زه به ټانګه کې ناسته نو هغه ټانګه کې به ما عیدګاه ته بوزي مونږ ورکوم کینی نه ورکوم واه اوس غلام اسحاق راولی بجدیگر مولا به پټانګه کې ناسته او غلام اسحاق به بانسونه نیولی او به کی څوک دا ایمان مونږ مليان به دسی وکړو بادشاہ خو پریدا خدای پراسته کده کلی خان او ملک یا د چواریانو جمعداران چي دي کدا او تم وای چې را شټانګه کې ځکه نه موته راکاګه یو معمولی سړی تم خدای راستی ک مولا وای چې را شذ دې ټانګه کې کینم داس په پځه ته دا ټانګه راکا دې کو ساډه بوتا امام فخر الدین رازی وکړ انعمت علیهم وکړ تبدال خدای ماته د بجلیګر مولا لارو خای بجلیګر مولا کې دا ایمان نشتا چې د کلی خان ته وای چې راشه دا ټانګونی سزا پکې سوارېږم او ته به دا باندې سونه راکاږي دا ایمان والا پیدا کول پکار دي بادشاہ ته خبر لاړو چې امام فخر الدین رازی خو جمعې اختر مانځه ته ناراضي وی چې ولی وی دسی وی بادشاہ وکړ الله هغه الحمدلله د دین لوی ورځ به بل چرته چې د دین یو لوی مفسر او لوی امام به پټانګه کې ناشتي او زبا غټانګه راکاګم کوم ورځ می چې د خدای نه غوښتن نن خدای راکړ بادشاہ وکړ په یو منډه راغی او ټانګه راوستا اس پته لری کړو امام فخر الدین رازی پکې کېنولو او باندې دونی و عیدګاه ته بوتلو مونږ د اختر ورکړو واپس راغی په سباله بادشاہ ور پس راغی جمعات ته چې حضرت بیگا تا کم حکم کړي واغه ما ومنلو ټانګه ما راخکا او دې کې د راز سو ورازا دلا سيونیو یو جمعات ته ورغی چې ګوري کواړه دي کزاړه دي سپاره پلاس کی بل جمعات ته ورغو بل جمعات ته ورغو بل جمعات چې ګوري جمعاتونه ډک دي سپینګیرم سپاره پلاس کی نیولې امام فخر الدین رازی ته تاسو کو چې دا چل څه د دې جمعاتونو کې خو چا سپاره نه ویلې ویل چې مونږ ته د دین قدر پته نه و چې دین دومره لوی شی دی چې د دین عالم په ټانګه کې ناشتي او بادشاہ ټانګه راکاږي نو دا دین مونږ هم زده کوو چې سبا زمونږ هم داسې قدر پیدا شي امام فخر الدین رازی ورته وی چې بادشاہ ما ستا بیزتی غرض نه و الناس علی دین ملوکهم چې بادشاہان دیندار شي اټومیټیکلی قوم چې دا غټول دیندار شي نن ستا پاکستان ټول پاکستان بے دین ولې دی ځکه چې حکمرانان په ټول بے دین راځي پرون ماته یو خط د انټرکانټیننټل هوټل راغلی دی یو خط انټرکانټیننټل هوټل د سرمایدارو دمخانه ته وایي په دې خبره پوهیږي تاسو په سړک په انټرکان ته نه تللی یو نن شو پریزي د سرمایدارو دمخانه چې دا هغه ته انټرکانټیننټل هوټل وایي شراب پکې جنکای پکې ګډېد پکې زنا پکې د سور وخه پکې دا پینځه واړه سیزونه په انټرکانټیننټل هوټل کې پیش کیږي نن ستا د ملک د حکمرانانو د لور او د زوی واده چی وی نو دا غیر روټای په انټرکانټیننټل هوټل کې ورکړل ستا یو کو سړب وزیرو په دې صوبه سرحد کې کو سړب اوس لري شوی دی خدای غرق داغه د لور واده د یوې شپې د روټای 1,00,000 روپۍ خرج د یوې شپې د روټای یو پیاله چای چې په انټرکان کې سکي نو 100 روپۍ داغه قیمت داغه وجه دا ده چې پیاله چای نی ور سره بلبلې ملبلې ډېری
هغه تماشې پکې روجه خوراک پکې وغیرہ وغیرہ. نو د انټرکان والا ما ته لیکلي دي چې دې کې دا سیزونه دي مال زه سوکم زه خو به دا کار اله کولی شم اله چې کمپلیټ واګې د ملک زما په لاس کې راشي کمپلیټ واګې او په هر سرک باندې د پشکال د چندخانو غوندې زوړن کړي سړی مردار پراته زه خو به اله دا کار کولی شم. نو پته شوینا زما انټرکانټیننټل هوټل څوک بندوي پته شوینا زه د بالا ماڼۍ ارامیان نشم سمولی نو دغه خبره ده که نه پته شوینا څه کېږي وینا خو 45 کاله وشو زما اړه شین شو دا خو د دغه خبره وایي په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه صابل بس پینن کې عبدالرحمن اشړای چې دوړای اصل تور دی تور شړای په منونو صابونونو وینځه سپینه به کې د کم قوم چې فطرت پلیت او مرداري اپ صابونونو نسپینی په نسیتونو نکی من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله چې سو گمراه کی ادم مليانو په ویناګانو نکی دا گمراه شوی قوم دې ته د خدای هدایت پکار دی یا جابر نظام پکار دی چې یو سو پکې زوړن کم ته ګوره چې دا نور د سړی ځامن کیږي کنه کی که یو خزرانه بار راووته دا ګیره به د سپي په متیازو کلو یو خدام خبیث حکومت ته ما ته غږ نه کوي یو اعلان کوم یو اعلان دا خبیثان دې غږ نه کوي کرمانه خزر اوته په دې چې اقتدار مې نه وي لاس کې یو اعلان کوم او دا حکومت ته غږ نه کوي دا خود ته اوس چېرته چې په سړک روانې اسې یو ښځې سره چېرته داسې ټېله ووه هغه ښځه به تاڼې ته لاړه شي پولس به راشي قانون دې لاس کې واغست هلکه څه چلې کړی دی سړي پنډت نهرو یې وجلې نه نه جي شریفانې ښځې د ده د لاسه په لارې نشي تېرېدی دلته یو لیونی دی چې چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي نو پولیس به دې راونیسي قانون دې لاس کې واغست شریفې ښځې ده نه په لارې نشي تېرېدی ته په غبرګوړون شي په دې تاڼه کې په ټپو کېږي بیا مجسټریټ ته چې پیش کیږي شریفې ښځې ته په لاره نشي تللی مجسټریټ دې خدای په غبرګوړون کی او په ټپو دې کېنئ شریفې ښځې په لارو کې ګرځي په کوڅو کې ګرځي په مسترحال ته ځي آیات آباد ته ځي آرمي سټیډیم ته ځي کوچی بازار ته ځي شریفې ښځې دې ته وایي ستا د ملک هغه حکمران طبقه چې کم تیر شو موجوده دي په غبرګوړانده شه چې د لارډ میکالې قانون یې تر اوسه پورې په دې ملک کې باقي ساتل شریفو ښځو له خو قرآن ویلی دي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی ښځه به بار نه وځي په کور کې به هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز یې پردی سړی وانه وري شریفې ښځې دې ته وایي نن خو شریفان هغه خلق دی چې د چا ښځې شاملات دي لوڼې شاملات دي زامن شاملات دي شریفان دي مونږ خو رزیل یو ټک ورکړي نیچ پیچ کم سړی چې خان نی هغه نیچ پیچي تاسو ټول رزیل یې نیچ پیچ تاسو د لاسه دوی خانان دي تاسو د لاسه ته مال قوت لاس کې راکړه چې زه دته دا خاني په دې دبر کې ورمنډم که نه ما سره یو قانون دی تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم تا سره کروڑونه روپۍ دي او زه د لوږې مړ کېږم والله که دې پرېږدم ستا زرګونه جوړه به ځمکه ده او زما 10 مرلۍ نشته چې پکې کور جوړ کړم والله که دې پرېږدم دوی نه به والم او په غریبو به تقسیم کړم خو دا غټان تاسو غټان کړي دي بیا هم پرتوګونو لکه خیري رنګونه ورکړي الیکشن را روان دی زه به تاسو ګورم چې څنګه ورته ګډېږئ